بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د ورو سوال کړی دی که یو سړی د څاروي په ځای پیسې خلکو له ورکړي، غریبانانو باندې پیسې تقسیم کړي. یعنې څاروی میلاویږي مثال کې په 100,000 روپۍ، د 100,000 روپۍ راوالي او خلکو له ورکړي، غریبانانو له ورکړي. دا به صحیح نه. ګوره دا خبره یاده کوي، قرباني عبادت دی. دا خو موږ ټول منو که نه؟ مني که نه مني؟ عبادت دی، مستقل عبادت دی. وخت راغلی دی، طریقې راغلی ده، مسلې راغلی دي. او حدیث کې داسې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک داسې عمل وکړي چې دین کې اصل نه، هغه عمل مردود دی. چې یو عبادت الله تفصیل بیان کړی دی او طریقې موږ ته ښودلې ده، ما او تا پکې ګوتې نشو وهلی چې یاره غریب ته خو د پیسو ضرورت نه دی. دا بس په دې سرسایه کې هم دا کیسه شروع کړي، یاره غریب ته به د پیسو ضرورت نه، زر به دا کیسه شروع کړي. نو ته د الله نه ښه پوهېږي د دې غریب رب څوک دی؟ الله دی که نه؟ الله چې را خپل بنده څومره پېژني، ما او ته یې نه پېژني. دې رب ته پته نه و چې غریب به پیسو ته ضرورت وي، چې ته نن راولګېد او ته پکې دا کیسې کوې چې که پیسې ورکړم، چې ته ورته د قسم کفاره یې ورکړه غریبانو له خوراک، وایي که د خوراک په ځای پیسې ورکړه. هر ځای کې ته څنګه وایي چې زه پیسې ورکړم؟ چې شریعت تا ته ویلي خوراک، نو بیا خوراک. چې شریعت تا ته ویلي چې څاروی حلالول دي، بیا څاروی حلالول دي. چې شریعت تا ته ویلي چې غله به ورکې، بیا به غله ورکې. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. الله او د الله د رسول نه مه مخکې کېږه، چې څه درته ویلي هغه کوه. نو قرباني په ځای د څاروي په ځای پیسې ورکول دا مردود عمل دی، الله یې ترې نه قبلوي. او په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله په خپلو بعضو کتابونو کې خبره کړې ده، وایي څاروی حلالول په هغه ځای کې چې شریعت موږ ته ښوري، هغه غوره دی د پیسو د صدقه کولو نه. ولې؟ ځکه چې مقصد دلته وینه تویول دي، پیسې نه دي غریبانو له ورکول. مقصد څه دي؟ وینه تویول دي. ته چې پیسې غریب له ورکړې، وینه یې توی کړه، دا خو وینه نه یې توی کړې. نو دلته دا مسله یاده کړئ. ورسره دا مسله راله ذهن ته، په دې ورځو کې دا سیکولر غونته کې خلک نه، دا لیبرل طبقې والا، دوی علمانیان چې کوي، دوی دا قصه شروع کړي، وی ګاونډي دی غریب دی او ته قربانیانې کې، او کلي کې دي څو غریبانان دي او ته حج له روان یې. اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي؟ او کلي کې څو کونډې ناستې دي او حاجي صاحب حج کې دی. دا خبره یاده کړئ، د هر ځای خپل عبادت دی. اوس څه وکړو؟ څه وکړو؟ یو سړی غریب دی او وي دا خو د الله فیصله ده چې انسانان ټول یو شان نه دي، غریبانان به پکې او مالدار به پکې. دا عبادت ټول پرېږدو؟ بس دغه یو قصه به کوو چې کلي کې غریبانان دي. اصل مقصد ګوره د دې خلکو د غریبانانو سره همدردي نه ده، اصل د دوی په دین باندې اعتراض دی، په دین باندې اعتراض دی. چې کله مسلمانان د قربانیانې شروع کړي، بس د دې ملحدینو اعتراضات به شروع شي. څومره څاروي بې ګناوې حلالولی کېږي په دې ورځ. او که دا غیر مسلمه انسانان هم حلال کړي که نه، خو د دوی په څه پروا نه وي انسانان. نو ځکه دې خبرو نه ځان لرې ساتئ، د هر ځای خپل عبادت دی. که زه اوس تاسو له ترغیب در کوم چې د غریب خیال ساتئ، ما تاسو له اوس دویم جواب کې د قربانۍ سره دا ترغیب در کو چې د غریب په دې تپوس کوه. خو زه اوس یو عبادت ختم کړم چې هغه الله موږ دپاره
په شریعت کې را لېږلی په دې چې کلي کې غریب دی خو دا غوښه هم خو دې دپاره راوړی کېږي که نه چې څوک یې وخوري غریبان هم پکې وخوري حج الله په ما لازم کړی دا یو مستقل عبادت دی هغه څه وکړم ها اوس یو سړی داسې ویلی شي چې یو سړي نفلي حجونو له زور ورکړی دی او دغه پیسو ته ضرورت دی دا یو مسله ده خو هغوی په دې نیت نه وي د هغوی مقصد هغه په اسلام باندې اعتراض کول دي